ګرانه ګرانی ده څوک به سمین شي ګرانه ګرانی ده څوک به سمین شي نن سبا مینه هم پوره سړی غواړي په لاشتکي بازار اور پسې شي کور مې کنډه غواړي منګې غواړي بلا نغمې مې دي په زړه دننه خوش پیلی هم د چا پکې غواړي. السلام علیکم او السلامونه مې ومنئ قدرمندو. پروګرام د سکړی ماښام او په سکړي ماښام کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادان یم. په دغه باور په دغه هیله په دغه تمه راغلی یم چې تاسو ټول به راته روغ وئ جوړ وئ او د صحت جامې به مو په غاړه وي. قدرمندو له ډېر لوی انتظار نه پس ته زه راغلی یم. بعض اوقات د ما نه ډېر ملګري تپوسونه هم کوي، مسافر ملګري خاص طور باندې د هغې د خپله مینې وي چې رحمان نادان صاحب تاسو د خپرونې زر زر موږ ته پوسټ کوئ، نو زه هم د یو ښه شخصیت په تلاش کې ګرځم، یو ښه ملغلره تاسو ته راوړم او د نیکه مرغه نن ما سره په پروګرام سکړي ماښام کې اسیر منګل صاحب دی. اسیر منګل صاحب د چا نه پټ پناه نه دی، د کار کړی دی، ادب دپاره کار کوي او الله دې ورله عمر ورکړي. نن به د دې سره ادبي هلې ځلې او د دې کار او زیار ستاسو ته راوړم. مخې ته به تر تږدمه چې اسیر منګل صاحب څوک دی، څومره کار یې کړی دی، د دې ټولې هلې ځلې به زه درته ښکاره کوم، کوشش به کوم، خو د هر څه له مخه اسیر منګل صاحب ته په پروګرام سکړي ماښام کې هر کله احترامات او سلامونه وایم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمان نادان صاحب، تاسو ډېره زیاته مننه چې زما په سکړي ماښام کې د فیسبوک ملګرو سره مخامخ کړم او خپل احساسات او جذبات په زه د سره شریکم. ستاسو ډېره مننه. ستاسو هم مننه منګل صاحب. زه به بیا ستاسو مننه وکړم چې دغه مصروفه ژوند کې مو موږ ته وخت راکړ. خو اسیر منګل صاحب دا راته ووایه چې ستاسو ژوند زندګي دا مهاله څنګه تېرېږي، ژوند نه څومره مطمئن یې؟ زه به دا ووایم چې ژوند ډېر ښکلی دی، په ژوند کې هېڅ بدرنګي نشته، خو چې ته ټیک وي، ته سم وي. نو دا رحمان بابا یو شعر هم دی، هغه وایي چې هغه شعر خو ما ته اوس په دې وخت کې یادېږي نه، خو د هغې مفهوم داسې دی یا رایاد شو چې په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي لته. نو مطلب دا دی چې دا دنیا ډېره ښکلې ده، الله تعالی ډېره ښکلې پیدا کړې ده. دا غرونه، دا رغونه، دا سیندونه، دا خاوره، دا ګلونه که سړی وګوري که نه، نو تاسو په خپله نادان صاحب شاعر یې او شاعر د ښکلا ترجمان وي، نماینده وي. هغه همدغه ښکلا چې په کائنات خوره ده، هغه ښکلا راغونډوي، هغه حسن راغونډوي، خپلو لوستونکو ته، خپلو اورېدونکو ته یې وړاندې کوي. نو مطلب دا دی چې د الله تعالی فضل دی، زه د خپل ژوند نه مطمئن یم، ډېر ښه تېرېږي. که هغه د باچا خان خبره که پوره وي که سپوره وي، چې موږ ته څه هم په لاس راځي په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کوو. او زه چې تر څومره وخت ما تېر کړلو ډېر مطمئن یم. که ما د غریبۍ ورځې وي، که د مطلب دا دی چې تش لاس زموږ، یا اوس خدای پاک په موږ باندې رحم کړی، صحیح راکړو موږ له. مخکې موږ هېڅ هم نه وو، بیا نوکري راله، بیا مطلب دا دی چې داسې ستا په شان ښکلي ښکلي ځوانان موږ له راځي، تپوس هم کوي. نو دا د قدر وړ او خبرې دي او دا احترامات دي. نو دې نه په دې کې به سړی څنګه خفه شي؟ زه نه یم خفه او ډېر زیات مطمئن یم. او زه بلکې خپل کو اورېدونکو ته هم دا وایم چې ژوند نه مایوسه کېدل دا ګناه ده، اسلام کې هم ګناه ده، بل هر قانون په هر مذهب کې ګناه ده چې الله تعالی تا ته ژوند درکړی دی، نو دا ژوند په ښه طریقې سره تېرول پکار دي، بلکې نه په خپله ښه تېرول پکار دي، بلکې نورو ته هم دا موقع ورکول پکار دي چې هغوی هم ښه ژوند تېر کړي او ښه د سوکالۍ ژوند، د خوشحالۍ ژوند تېر کړي. همدغه د دې ژوند مقصد دی چې موږ ته الله تعالی را په برخه کړی، پکار دی چې موږ ته ګټه پورته کړو، استفاده ترې وکړو. صحیح. منګل صاحب دغه خبرې به داسې روانې وي، دوامدارې وي، خو دا راته ووایه چې دا خلک به تاسو پیژني، خو داسې خلک به هم وي چې د اسیر منګل صاحب د معرفت نه به لږ په ډډه وي. نو غواړم چې اسیر منګل صاحب په لنډو ټکو کې دغه ولس ته ځان معرفي کړي. زه به دا ووایم چې زه
په کال 1955 د امدادي میاشتې د دسمبر په 11 نیټه زیږېدلی یم په ټلخ اهنګو چې ضلع یانګو ده په ټلخ خاوره. نو هغلته ما ابتدایي زده کړه کړې ده، 10 پورې ما هلته سبق ویلی دی. زمونږ په علاقه کې کال 1902 کې ما 10 پاس کړی دی. نو هغه وخت کې زمونږ په علاقه کې څه کالج نه و، بلکې په انګو کې هم نه و. انګو هغه وخت کې تحصیل و او ټل تحصیل نه و. نن سبا ټل تحصیل دی. او هغه وخت کې زمونږ د علاقه کوهاټ ضلع سره تړلې وه. نو چې څوک په سبق ته تلو یا به پاړه چنار ته تلو کورمې ته، هلته کالج و، او یا به کوهاټ ته راتلو. او که چا سره به ډېر پیسې به وي، شتمن به و، هغه به بیا اسلامیه کالج پېښور ته راغی. خو مونږ سره دومره لکه زمونږ دومره وس نه و چې مونږ کوهاټ پېښور ته یا پاړه چنار ته تللي وې. نو زما زده کړه پاتې شوه په ځای. نو بیا غریبي وه زمونږ علاقه کې، بیا د خلک به عربو ته تلو. زه هم لاړم ابوظبي ته. نو دا کال 1906 خبره ده. نو کال 2 کاله ما هلته نوکري مزدوري وکړله. نو ما ته د دې ډېر شدت سره احساس وشو چې دا تعلیم او زده کړه د نیمه ده، او نیمه زده کړه انسان ته بیا ډېرې ستونزې پېښوي. نو زه راله ما اول پاملرنه زده کړې ته ورکړله. او د هغې وجه زه به دا ووایم چې لومبی زه ډېره مننه کوم د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره چې ما مینه کړې ده. ما ته هم مینه را کړې ده. دا خلک ما سره مینه کوي، زما احترام کوي هم د دې پښتو په وجه کوي. بلکې زه خپل بچو ته هم دا وایم چې بچیو چې دا نن زه څه یم، دا د خپلې ژبې په وجه یم. نو تاسو ته چې لیکوالان راځي، شاعران راځي، ادیبان راځي، د دې ډېر احترام کوئ، مینه ورسره کوئ په دې چې زه همدې خلکو شته کړی یم. همدا هغه ژبه ده چې زه په خلکو وپېژندم. نو بس بیا ابوظبي کې زه وم. ابوظبي نه بیا زه رالم چې رالم دلته. بس ما بیا 12 او 14 14 بیا ما خپل کلي کې د لوکل باډیز ډپارټمنټ هغې کې زه نوکر شوم، لایبریرین. بیا هغې نه رالم دلته پېښور ته. نو په پېښور کې بیا دلته پریس انفارمیشن ډپارټمنټ PID، نو هغې کې د پښتو یو مجله به وه اباسین، هغې کې معاون مدیر یعنې سب ایډیټر شوم. بیا داسې پوسټونه راووتو د پښتو د استادۍ. نو بیا زه لیکچرر شوم او لومبی اپاینټمنټ تقرري زما په ګورنمنټ ډیګري کالج ټنګي کې وشوه. بیا داسې 4 کاله ما دلته په ګورنمنټ سپیریئر ساینس کالج کې تیر کړي دي. نو بیا 14 کاله ما په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نوخار کې تیر کو. هلته نه زه بیا ریټایر شوم اسوسییټ پروفیسر. نو بیا بس دا لګیا دي هلې ځلې کوو. سرجي یقینا چې تاسو د عمر سره د ډېر ګړنګونو هم راتیر شوي یاستئ، تاسو باندې به ډېرې سختې هم راغلي وي، امتحانات بر باندې هم راغلي وي. خو لوی امتحان چې زما په فکر کې هغه شاعري ده. چې کله انسان شاعرۍ میدان ته راشي، نو په دغه وخت کې په شاعر باندې ډېرې ستونزې او ډېر د ګړنګونو نه راتېرېږي. اسیر منګل صاحب، زه به د دغه سوال نه راتېر شم چې تاسو شاعرۍ ته کله راغلی، څومره کار هم کړی، دغه سوالونه تکرار شوي دي. زه غواړم چې تاسو په ادب کې د ټول نه کم ډېر صنف هم لیکلی دی، غزل مو ډېر زیات لیکلی دی، که نظم تاسو لیکلی دی، نثر هم تر کومو لیکلی دی، او دغه ولس ته دا هم ووایي چې تاسو څومره کتابونه تر دې مهاله چاپ کړي دي. دا خو نادان صاحب بعضې داسې کتابونه دي چې هغه ما نه هیر هم دي، خو 100 نه به زیات وي زما کتابونه. او دغسې په مجلو کې مقالې ما ډېرې لیکلي دي، ډېرو سیمینارونو کې په کانفرنسونو کې ګډون هم کړی د ملک نه بهر هم، په ملک دننه هم. خو 3 شعري مجموعې زما مخې ته راغلي دي. ایشما لکه ایشما زموږ ډېر ملګري نه پېژني، ایشما نری شمال که نه، نو دا یو داسې کتاب و چې دا چاپ شو. نو دا په کال 1999 کې دا چاپ شو.
دا لومبی ځل چې دا چاپ شو نو دا هغه ملګرو دومره خوښ و چې ډېرو جنکو ته یې نومونه هم ایشمن کېښو نو ما خپله زما د ورېرې هم ایشمن نوم دی نو بیا دویم کتاب ګنګوسه راله بیا دریم ورپسې مماڼه نو دا نوي شاعري دی او څلورم هم تیار دی انشاءالله چې ژوند وفا وکړه نو هغه به مخې له راشي نو نور ټول د نثر دي نو ما ډومبی رجحان چې و هغه ډرامې طرف ته و لکه ما یو ډراما اول کتاب زما د ډرامې راغلی کشتن هغه چاپم ده په کال 1982 کې دا ډومبی کتاب دی بیا یو ناول ما لیکلی دی ترله نامه یې ده بیا د خپلې علاقې د کورمې هوټل تاریخ دا ما لیکلی دا هم چاپ دی بیا سهیلي رنګونه زموږ د علاقې چې څومره دا نمتو شاعران ادیبان دي د هغوی ما تذکره کړې ده شګو کې رنګونه نو دا سفرنامه ده د قطر ته زه تللی یم دوبۍ ته تللی یم نو د ادبي محفلونو کې هم شرکت کړی نو هغه سفر روداد ما لیکلی نو دا دغه بل اوس یو کتاب هم چاپ کړی فیسبوک ماما هغه تکلونه دي نو هغه دا هم یو کتاب دی فیسبوک ماما اخري به دا یو کال 2 کاله به کېږي یو د عبدالرحمن بابا شرح نو د دې هغه ارزښت دا دی چې دا د پښتو لومبی شرح ده یعنې په پښتو کې د شرو بیخي رواج نشته او بیا د رحمان بابا باندې داسې ویل کېږي چې د باندې د ده د دیوان 2 شرې نورې هم لیکلي شوي دي خو هغه شرې لا چاپ نه دي نو دا اولیت لومبی زما د شرې ته ترلاسه شو بیا حنیف خلیل یو شرح ولیکله د کاظم خان شیدا هغې نه مخکې کاظم خان شیدا په اردو کې هم شوې ده خو په پښتو کې د شرو رواج نه و نو انشاءالله اوس به دا هم رواج چې په دې چې اوس مونږ ووایو چې رحمان بابا ډېر آسان دی خو آسان نه دی هغه ډېر ګران هم دی نو دا کتاب دی او بل کتاب دی د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا په کورسونو کې نصاب کې شامل دی او دا په اردو کې هم دی په پښتو افسانې کې 100 سال نو اردو هم زما لکه اردو کې ما ډېر مخکې ما قلم لیکلو کیا سیری کیا رهایی او ډېرې مقالې ما لیکلي ډېرو سیمینارونو کې اردو کې کراچۍ ته زه تللی اسلام آباد ته لاهور ته نو هغې کې ما دغه کړی بلکې اوس زما یو کتاب د اردو تیارېدو وړی 4 زره غونډې کومه پښتو ادب کا مزاج داسې یو خیال هم دی چې داسې یو کتاب چا کوم 4 خو مخې ته راغلي لکه یو کتاب پشتو افسانے کے 100 سال دے بل کتاب کوثاروں کے یہ لوگ دادا طاہر پریدیو کتاب دے ناول چاغ پا قبائلی سماج لکلے دے کانو کی رگونا دا غی ترجمہ دا یو بل ما لکلے سگبان نو آغا کتاب دا کویٹی فاروق سرور چې د علامتی افسانې یو ډېر لوی نوم دی او په پښتو کې زما خپله زما تر نظر بل څوک نه دی راغلی چې دا لومبی مکمل علامتي ناول دی سګوان په نوم چاپ نو دا ما سګبان په نامه ژباړلی دی پښتو ته او بل ما یو کتاب بل چاپ دی هغه د فسانه کوهسار نو هغې کې ما داسې کړي دي چې د پښتو نامتو افسانه نګارانو که هغه د دې ځای دي که هغه د بره پښتونخوا دي نو دا ما راغونډ کړي دي د هغې هغه مطلب دا دی چې ښکلي ښکلي چې ما زما خوښې شوي دي هغه افسانې ما ژباړلي دي تقریبا 40 لنډې کیسې په دې کتاب کې شاملې دي په دې دغه کې دا اردو کې او دې نه علاوه ما د اردو د پښتو افسانې هم لیکلي د کور مې په غاړه نو دا کتاب هم 2 ځله چاپ شوی دی نو اوس کار پې روان دی انشاءالله دریم ځل به بیا دا کتاب مخې له راشي نو ډېر داسې کتابونه چې ما نه هیره مي خو به هر حال بس مطلب دا دی چې ما هیله نه ده کړې چې ما ته موقع په لاس راغلي ده نو ما خپل تر اوسه کار کړی دی قدرمندو دا سیر منګل صاحب چې کومې خبرې دي یقین وکئ دا په مکتب کې تاسو ته هم نه ویل کېږي او نه به پیدا کوي
یقینا د پوهنتون پورې تللی ما د سکول نه واخله تر پوهنتون پورې تللی داسې خبرې داسې کار داسې زیار ما کله د چا د خولې نه اورېدلی نه دی او نن موږ ته د نیکه مرغه دغه خاورې ډېر ښه خاتلان زیږولي دي ډېر ښه استادان یې زیږولي دي او په هغې کې یو نامتو استاز اسیر پروفیسر منګل اسیر منګل صاحب هم دی نو موږ له پکار ده چې موږ دغه خلک وستایو او دوی ته په ژوندونو باندې د دې کار وستایو او دوی ته موږ داد ورکړو موږ کشران یو زموږ روزنه پالنه د په خپل علم باندې کړې ده اسیر منګل صاحب تاسو نه به اخر پوښتنه کومه بیا به کلامونو ته راځو دا فیسبوک ملګري چې کوم یو دي کنه جی دا مسافر ملګري دا کلامونو ته ډېر تند دی یار چې کلامونه موږ کله اورو اسیر منګل صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو شل کتابونه چاپ کړل په دغه دومره عمر کې تاسو به نور هم هلې ځلې کوئ را روان کې به تاسو نور کتابونه هم چاپ کیږي او اسیر منګل صاحب دا راته ووایي چې په دغه کتابونو باندې تاسو ته ایوارډ میلاو دی او که ایوارډ میلاو شوي نو کوم ځینې تاسو ته ایوارډونه میلاو شوي ایوارډونه ډېر میلاو دي او زه به دا ووایم چې ایوارډونه دومره را سره دي چې شمار یې نشته نو په دغه ما ته ایوارډ میلاو دی په د ګنګوسه باندې میلاو دی عباسین آرټ کونسل په ایشما میلاو دی د اجمل خټک ایوارډ او پاکستان رایټر ګلډ په ماماڼه میلاو دی په ماماڼه پاکستان رایټر ګلډ دی غالبا دغه میلاو دی په ټولو کتابونو تقریبا دا په شاعرۍ خو په ټولو میلاو دی دغسې نورو کتابونو باندې هم چې چا خوښ کړي دي نو هغه ایوارډونه میلاو دي داسې علاوه نور هم دغسې بلا ایوارډونه دي چې خلکو مینه کړې ده دغه یو یادونه هم وکړئ منګل صاحب چې بهر ایوادونو ته کوم ملکونو ته تللی یاستئ دغه د پښتو په کار کې او په زیار کې په بهر ملکونو ته قطر ته تللی یم هلته یو سیمینار و هغې کې هم ګډون کړی دی د دوبۍ ته تللی یم او افغانستان ته ډېر ځله تللی یو چې سیمینارونو کانفرنسونو کې مشاعرو کې نارنج ګل مشاعرې کې موږ ګډون کړی چې هغه ډېره په کال کې کېږي ډېره مشهوره دغه یو ډېره فعاله ښکلې مشاعره نو هغې کې ډېرو ځایونو کې شرکت کړی دی بلکې موږ دا وایو چې څومره په پاکستان کې ګرځېدلي دې نه زیات په موږ په بره پښتونخوا کې ګرځېدلي او ښه هغه خو ډېر درانه خلک دي او ډېره مینه ډېر هغه یې موږ ته راکړې صحیح اسیر منګل صاحب په اخره کې راته بس خپل شعرونه ووایه خو زما یو غوښتنه ده د سترګو رب کې سړی بوځي و د وختونو شاته دا کلام به راته په پیل کې وي او بیا خپل انتخاب وکړي جي موږ درته غوږ یو د سترګو رب کې سړی بوځي د وختونو شاته خدای زده چې سوي د دې ځینې تصویرونو شاته وها وها چې زما نه منې او خپله کوې بې له داغونو بل څه نشته د خالونو شاته ډېر ښه دی جي بیا ووایي وها وها چې زما نه منې او خپله کوې بې له داغونو بل څه نشته د خالونو شاته او ته سپینې واورې ګورې شنه شنه ځنګلونه ګورې ته سپینې واورې ګورې شنه شنه ځنګلونه ګورې ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شاته بیا ووایي جي دا شعر ته سپینې واورې ګورې شنه شنه ځنګلونه ګورې ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شاته او چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شومه چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شومه خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته او تا چې ور ورته کوی روکې به یې څوک لټوي تا چې ور ورته کوی روکې به یې څوک لټوي زما د مینې دنیا وه د چنارونو شاته او زه په ساکي دومره مین یم چې نه نشم کوی زه په ساکي دومره مین یم چې نه نشم کوی ګنې ښه پوه یم چې څه دي د جامونو شاته ډېر ښه دی زه په ساکي دومره مین یم چې نه نشم کوی ګنې ښه پوه یم چې څه دي د جامونو شاته او آخري مقطع عرض ده او منګل په ونه کلوړ نه دی ټیټي هم مه ګڼه منګل په ونه کلوړ نه دی ټیټي هم مه ګڼه د شاعرانو قد لیدی شي د لفظونو شاته ډېر ښه دی ډېر زبردست اوس په یو
غزل ما ته ډېر یادېږي نه او په هر حال یو څو شعرونه درته وایم بیا به یو غزل وایم. ارشاد. اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک، اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک، بېګا مې خوب ستا په سنګل کړی دی او چې زه ستا د زلفو پیچ و خم پیژنم، زه ستا د زلفو پیچ و خم پیژنم، ما تورو غرونو کې مزل کړی دی. ډېر ښه دی، بیا ووایي دا شعر. زه ستا د زلفو پیچ و خم پیژنم، ما تورو غرونو کې مزل کړی دی. اوس یو غزل دی. ارشاد. بخت خپله پښو ته رالوېدلی دی، تپوس مه کوه. بخت خپله پښو ته رالوېدلی دی، تپوس مه کوه. یار په تپوس زما راغلی دی، تپوس مه کوه. بخت خپله پښو ته رالوېدلی دی، تپوس مه کوه. یار په تپوس زما راغلی دی، تپوس مه کوه. او زه به تر څو ورباندې زانګم آخر به شلیږي، زه به تر څو ورباندې زانګم آخر به شلیږي. د هیلو پړې مې غړلی دی، تپوس مه کوه. او چې په اوبو کې هم لمبې کوي بسرې کوي، چې په اوبو کې هم لمبې کوي بسرې کوي. زړه مې په داسې اور سېزلی دی، تپوس مه کوه. او په پسرلي کې د پر هر حال درته څه ووایم، په پسرلي کې د پر هر حال درته څه ووایم، خو بس یو ګل راغوړېدلی دی، تپوس مه کوه. په پسرلي کې د پر هر حال درته څه ووایم، خو بس یو ګل راغوړېدلی دی، تپوس مه کوه. او اخري مقطع از ده، د منګل زړه یې اسیر کړی دی وږمه کې د ګل، د منګل زړه یې اسیر کړی دی وږمه کې د ګل. دا پېښور چې څومره ښکلی دی، تپوس مه کوه. بخت خپله پښو ته رالوېدلی دی، تپوس مه کوه. یار په تپوس زما راغلی دی، تپوس مه کوه. منګل صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه چې زه خپل اورېدونکو سره مخامخ شم. ډېره مننه. قدرمندو بالکل پروفیسر اسیر منګل صاحب مو واورېدو، د هغې د پیشنهادونو ته تجاویز مو هم واورېدل. وخت ډېر مختصر دی او د اسیر منګل صاحب وخت هم ډېر دغه دی ګټور دی او موږ د هغې د وخت نور نه اخلو. د دې ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته په دغه مصروفه ژوند کې وخت راکړه چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شوم. خدای دې ما مړ کړي د ډېرو کتابونو شاته. تر بلې خپرونې پورې خپل ادبي ملګري رحمان نادان ته اجازت ورکړئ چې چېرته مو سې ښاد او باد او بریالي اوسئ.